د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دور وروسته مدینه منوره کې یو ورځ د مجاهدینو د صحابو مجاهدینو مشوره جوړه سو. پر دې باندې خبر روان ده چې زر کافران راځي د دې مخ ته به څومره مسلمانانو ورسته. مشوره ابتداء د 200 سوه، اول قومندان چې د مجاهدینو هغه بس 200 مسلمانان ورسته. چې کله مشوره روانه و 100 ته راورسېد، 10 ته راورسېد، 100 ته راورسېد، اخر خالد ابن ولید ناست دی، هغې به راول د زورو کافرانو مقابلې ته یو مسلمان ورست. بله د څنګ ملګري ورته ویل خالده په دې خبرو کې دې لږ تکبر او لویي معلومیږي، د زورو کسانو مقابله په یو بنده باندې ته څنګه کوې؟ د څه ورته ویل د الله په ذات دې مې قسم چې الله پیدا کړی یم در دې اوسه پورې په دماغ کې وزره تکبر نه دی پیدا سوی. دا ورته ته دا څنګه وایې؟ ور زه د پیغمبر په خوله باندې وایم، پیغمبر ماته مثال د ژوندي را کړی دی او زما په مقابل کې د دې نورو مثال د مړي دی، او مړي چې هر څومره ډیر سي یو ژوندی کفایت کوي. مړي که زر مړي که 15,000 مړي د یو ژوندي مقابله نشي کولی. ول زما زندگی پر قرآن ده، او چې کله زما زندگی پر قرآن پیغمبر ماته د باز مثال کړی دی او نور قومونو ته د کوترې مثال ورکړی دی، او کوترې که 10,000 د یو باز باندې نشي راوړاندې کېدی، نه د باز مقابله کولی شي. بیا به زه ولې د دې زرو کافرانو مقابل ته یو سړی ولې نه ورسته؟ نو ما درته ویل چې په کم عصر کې د مسلمان د قرآن سره کامل تعلق